سلامونه او نیکې هیلې. بیا هم د ما کانال المني له حشمت سره ښه راغلاست. که د ما د درس په موضوع کې څه کموالی وي، ستاسو د نیکو له وړاندیزو او لارښوونې د سترګې په لار یم. زه کوشش کوم چې دا درس ډېر په ساده ژبه تاسو ته ډاډی کړم. زموږ د نننۍ درس موضوع ده وخت د اونۍ یا د هفتې ورځې، میاشتې او کال. په الماني کې ورته وایي Zeit, Wochentage, Monate und Jahr. د وخت د اونۍ یا د هفتې ورځې، د میاشتې او کال تشریح یوه ډېره غټه برخه ده او دغه ویډیو هم څنګه چې زه وینم اوږده کیږي. د دې لپاره ما دا ویډیو په دوه برخو وویشله. په لومړۍ برخه کې دلته د ساعت او یا د وخت په باره کې معلومات تاسو ته ډالۍ کوم، او په دویم برخه کې د هفتې د ورځې، د میاشتې او کال باره کې تاسو ته به معلومات ډالۍ کړم. دا برخه چې موږ وینو دا د وخت د اونۍ د هفتې ورځې، د میاشتې او کال لومړۍ برخه ده. کله چې تاسو دا ویډیو وینئ، هغه مهم ټکي یې لومړی په یو کاغذ کې ولیکئ او یو څو ځلې ځان سره تکرار کړئ، او بیا له دغه ویډیو سره مقایسه کړئ چې تاسې څومره اوږده ګټه اخیستې ده. دا د ما شخصي نظر و. ما هم د زده کړې لپاره په همدغه طریقه باندې کار کړی. یوه لنډه کتنه لرو زموږ تېر شوي درس ته چې شمېرې یا عددونه وو چې په الماني کې ورته Zahlen وایي، چې موږ له صفر یا صفر نه شروع کړه تر میلیونه پورې، او د دې تلفظ او څه خاص حالتونه چې ځان ته لري دا ټول هم د باره کې معلومات درکړم. او تاسې کولی شئ په تېرنۍ درس کې چې څلورم درس ده بیا ځلې د باره کې ځان ته معلومات ټول کړئ. برسېره پر دې د یورو واحد او سنټو په باره کې معلومات ورکړ چې څه رقم یو عدد چې په یورو وي او یا سنټ ځان ته ولري هغه لوستل او لیکل کیږي. په دې هکله هم تاسې کولی شئ په تېر شوي درسو کې که معلومات هم پکار وي هلته وګورئ او معلومات ورنه واخلئ. زموږ د نننۍ موضوع څرنګه چې مو وویلې وخت د اونۍ یا د هفتې ورځې، میاشتې او کال ده. که څه هم تاسو ته ډېر معلومات به وي، خو د لنډو کتلو لپاره غواړم چې د باره کې یو څه معلومات ورکړم چې په الماني ژبه کې دا څه رقم لوستل کیږي او څه رقم ویل کیږي. او شاید هم تاسو ته یو څه معلومات به شوي چې په آلمان کې یا په دې ورته هېوادو کې ترمین یا د وعدې وخت چې ده هغه یو ډېر مهم شی دی. او کله چې داسې وعدې وخت او یا ترمین په لاسته راوړئ دا اکثرا حضوري اخیستل کیږي او کله هم په تلیفون کې او کله هم په ایمیل کې تاسو ته استول کیږي، چې د ده پوهېدل تاسو ته ډېره ګټه لري او کولی شئ له غټو اشتباهاتو نه او یا هم غلطیو نه مخنیوی وکړئ. کله چې تاسې یو وخت یو چا ته ویلی اوسئ او یو څوک تاسو ته ووایي، تاسې باید هم معلومات ورکړی اوسئ او هم که تاسو ته څوک معلومات درکوي تاسې په دې ډول په اسانه طریقه باندې پوهیږئ چې کوم وخت یا کوم ترمین یا د وعدې وخت تاسو ته ویل سوی ده. او موږ پیل کوو په دغه موضوع باندې چې په الماني کې لکه Sekunde ثانیه ته وایي، Sekunde ثانیه، minute دقیقه، minute دقیقې ته وایي، Stunde ساعت، Stunde
ساعت ته وایي. تاک ورځ، تاک ورځ ته وایي. ووخه اونۍ، ووخه اونۍ ته وایي. مونات میاشته یا میاشته دواړه چې ستاسې تلفظوي سم دي. مونات میاشته. یاغ کال ته وایي. یاغ کال. برسره پر دې موږ لرو کبیسه کال چې دته په الماني ژبه وایي شالتیا. کبیسه کال معنا ورکوي. شالتیا کبیسه کال. شاید تاسو ته واضح سي یو کبیسه کال 366 ورځې دي. Eine Minute ist gleich 60 Sekunden. Eine Minute ist gleich 60 Sekunden. یوه دقیقه برابر ده شپېتو ثانیو ته. Eine Minute ist 60 Sekunden. یوه دقیقه شپېته ثانیې کېږي. Eine Minute ist gleich 60 Sekunden. یوه دقیقه شپېتو ثانیو ته برابره ده. Eine Minute ist 60 Sekunden. یوه دقیقه شپېته ثانیې کېږي. Eine Stunde ist gleich 60 Minuten. یو ساعت برابره ده شپېتو دقیقو ته. Eine Stunde ist gleich 60 Minuten. یو ساعت برابر ده شپېتو دقیقو ته. Eine Stunde ist 60 Minuten. یو ساعت شپېته دقیقې کېږي. Eine Stunde ist 60 Minuten. یو ساعت شپېته دقیقې کېږي. Ein Tag ist gleich 24 Stunden. یوه شپه ورځ برابره ده 4 ساعتو ته. Ein Tag ist 24 Stunden. یوه شپه ورځ 4 ساعته کېږي. Ein Tag ist 24 Stunden. یوه شپه ورځ برابره ده 4 ساعتو ته. Ein Tag ist 24 Stunden. یوه شپه ورځ 4 ساعته کېږي. خو دا موضوع ساده موضوع ده، تاسو ته هم شاید معلومه وي، خو داسې په څه ډول په الماني ژبه دا لوستل او لیکل کېږي د باره کې ما تاسو ته لږ معلومات ډالۍ کړل. راځو هفتې ته یا اونۍ ته. په الماني کې وایي eine Woche ist gleich 7 Tage. یوه اونۍ برابره ده په 7 ورځو. Eine Woche hat 7 Tage. یوه اونۍ 7 ورځې لري یا 7 ورځې کېږي. Eine Woche ist gleich 7 Tage. یوه اونۍ برابره ده په 7 ورځو. Eine Woche hat 7 Tage. یوه اونۍ 7 ورځې لري یا یوه اونۍ 7 ورځې کېږي. دواړه یې سم دي. Ein Monat ist gleich 30 Tage. یوه میاشته برابره ده په 30 ورځو. Ein Monat hat 30 Tage. یوه میاشته 30 ورځې لري. یوه میاشته کولی سي له 28 ورځو نه تر 31 ورځې ولري، چې په الماني کې کولی سو وایي سي ein Monat hat 28 bis 31 Tage. یعنی یوه میاشته کولی سي له 28 نه تر 31 ورځې ولري. او د اقتصادي محاسبو لپاره اکثرا لیکي سي یوه میاشته 30 ورځې لري. دغه لپاره ما هم لیکلي دي سي ein Monat ist gleich 30 Tage. په دې معنی سي یوه میاشته
برابر ده په 10 ورځو. یا هم ein Monat hat 30 Tage. یوه میاشته 10 ورځې لري. Ein Jahr ist gleich 12 Monate. یو کال برابر ده په 12 میاشتو. Ein Jahr hat 12 Monate. یو کال 12 میاشتې لري یا کیږي. دواړه سم دي. Ein Jahr hat 12 Monate. یو کال برابر ده په 12 میاشتو. Ein Jahr hat 12 Monate. یو کال 12 میاشتې کیږي یا هم یو کال 12 میاشتې لري. دواړه سم دي. د وخت یا ساعت ویل په المانۍ ژبه کې په څو ډولو ویل کېدای سي. دلته موږ لکه څنګه چې ګورو ساعت 8 بجې ښیي. یعنې کولی شو ووایو چې es ist 8 Uhr. یعنې ساعت یا وخت 8 بجې دي. کله چې موږ سهار ده وینو او کله چې ماښام دا وخت وینو کولی شو موږ ووایو چې es ist 20 Uhr. یا یو څوک تاسو ته کولی شي ووایي چې es ist 20 Uhr oder es ist 8 Uhr Abend. په دې معنی چې ساعت 20 بجې دي یا هم ساعت د ماښام 8 بجې دي. دا دواړه یوه معنی ورکوي. او دغه ساعتونه چې دي دغه موږ ورته وایو چې انالوګ یا د مخکیني ساعتونه یا ګرده ساعتونه ښیي. چې په دې ساعتو کې سړی کولی شي ووایي چې د وخت له مخې یا د ورځې له مخې که سهار یې د 8 بجې سهار ښیي او که ماښام یې د 8 بجې د ماښام ښیي چې دواړه په یو شکل باندې ښکاره کولی شو. او په ډیجیټلو ساعتو کې لکه چې په کمپیوټرو کې یا موبایلو کې سړی ویني او یا هم چیرې چې په ډیجیټل په شکل لیکل کیږي هغه بیا ځان ته یو څه اسانتیاوې لري. لکه څنګه چې موږ دلته وینو es ist 8 Uhr. ساعت یا وخت 8 بجې دي. او کله چې موږ داسې په دې شکل وینو چې شل ښکاره کوي کولی شو ووایو چې es ist 20 Uhr oder es ist 8 Uhr Abend. ساعت د ماښام 8 بجې دي. د پورتنۍ ساعت es ist 8 Uhr دا 8 بجې دي. ساعت یا وخت 8 بجې دي. او کله چې د لاندنۍ ساعت چې 20 بجو موږ ته ښیي 20 بجې موږ ته ښیي ویل کیږي es ist 20 Uhr oder es ist 8 Uhr Abend. ساعت د ماښام 8 بجې دي. بل مثال es ist 10 Uhr. ساعت 10 بجې دي. کله چې 10 بجې د ورځې موږ کولی شو 10 بجې ووایو. او کله چې د ماښام 10 بجې وي نو ویل کیږي es ist 22 Uhr. یعنې ساعت د شپې 10 بجې دي. او کله چې ډیجیټل یې دا ځان ته واضح ښکاره کوي لکه په مثال es ist 10 Uhr. ساعت 10 بجې دي. او د بل مثال 22 Uhr. Es ist 22 Uhr oder es ist 10 Uhr Abend. ساعت د شپې 10 بجې دي. او کله چې موږ د ګرده ساعتونه وینو دا کولی شي د وخت له مخې قضاوت وکړو چې د 10 بجې د ورځې دي یا 10 بجې د شپې دي. خو ډیجیټل ساعتونه موږ ته کولی شي له 4 ساعتو له مخې اتومات وخت مو ته ښکاره کړي چې د 10 بجې د ورځې دي یا هم 10 بجې د شپې دي. لکه بل مثال es ist 3 Uhr. ساعت 3 بجې دي. او کله چې موږ ووایو es ist 3 Uhr morgen دا نو ډیر ساده او اسانه ښیي چې دا ساعت د سهار 3 بجې دي.
همدغه ساعت کولی شي چې د بعد له غرمې وخت موږ ته وښیي، لکه Es ist 15 Uhr او یا Es ist 3 Uhr Nachmittag. ساعت 15 بجې دي یا ساعت 3 بجې بعد له ماسپښین دي یا ساعت 3 بجې بعد له غرمې دي. په ډیجیټلو ساعتو باندې دا نوم بیا لږ اسانه ده. کولی شو ووایو Es ist 3 Uhr morgen. ساعت د سهار 3 بجې دي. Es ist 3 Uhr morgen. ساعت د سهار 3 بجې دي. Es ist 15 Uhr. Oder Es ist 3 Uhr Nachmittag. ساعت 3 بجې بعد له ماسپښینه دي. Es ist 15 Uhr. Oder Es ist 3 Uhr Nachmittag. ساعت 3 بجې بعد له ماسپښینه دي. کله چې دا ساعت تاسې ته یو څوک ووایي او یا هم په دغه ساعت مشابه وختونه تاسې بل چاته ووایئ، کولی سئ په دې ډول خپل هغه وخت تاسې یو بل چاته ووایئ. هغه چیرې چې ما په شین قلم یا شین رنګ باندې لیکلي دي، تاسې کولی سئ تمرین لپاره نور وختونه هم په دې ډول ولیکئ. یا کوم څوک چې تاسو ته کوم بل وخت وایي، عین معنا او مفهوم تاسو کولی سئ ورنه واخلئ. څرنګه چې ما وویل د وخت په ویلو باندې څو طریقې شته په الماني ژبه کې، او یو څه معلوماتو لپاره کله چې دلته ګورو ساعت له 12 نه 15 دقیقې تېرې شوي دي، کله چې دا دقیقه ګرد له 12 نه تېر سي واوړي دې خواته تر شپږو پورې، کولی شو ووایو چې nach یا باندې، په دې معنا چې تېر شوی له 12 نه. او کله چې دقیقه ګرد 12 ته ځان نږدې کوي لکه د لاندې ساعت غوندې، کولی شو ووایو چې for او یا هم پاتې په معنا. د مثال په ډول دلته موږ ګورو چې 12 بجې او 15 دقیقې دي، کولی شو ووایو Es ist 5 nach 12. یعنی وخت 15 باندې 12 بجې دي. یعنی له 12 نه 15 دقیقې تېرې دي. په بل ډول هم ویل کېږي Es ist 12:05. ساعت 12 بجې او 15 دقیقې دي. کله چې ساعت پاتې 12 ته یا کوم بل ساعت ته، موږ کولی شو ووایو د مثال په ډول لکه دلته Es ist 5:12. وخت 15 پاتې 12 بجې دي. یا هم بل په ډول Es ist 11:55. ساعت 11 بجې او 55 دقیقې دي. دواړه یو معنا یو مفهوم ځان ته ښیي. کله چې دلته تکرار په ډول کله چې دقیقه ګرد له 12 نه واوړي، موږ کولی شو ووایو چې nach، لکه Es ist 5 nach 12. وخت 15 باندې 12 بجې دي. او کله چې پاتې لکه لاندې ساعت په ډول Es ist 5:12. په دې معنا چې وخت 15 پاتې 12 بجې دي یا وخت 15 کم 12 بجې دي. دواړه یو مفهوم ښودلی سي. او ډېر په ساده ډول کولی شو هم ووایو چې Es ist 12:05. یعنی ساعت 12 بجې او 15 دقیقې دي. او یا Es ist 11:55. ساعت 11 بجې او 55 دقیقې دي. نور مثالونه چې په الماني ژبه کې ډېر رواج لري یا استعمالیږي، لکه د مثال په ډول Es ist 8:15. ساعت 8 بجې او 15 دقیقې دي. دا یو مثال دی. همدغه ساعت موږ کولی شو ووایو چې Es ist 15 nach 8. په دې معنا وخت 15 باندې 8 بجې دي.
کولی شو هم ووایو د مثال په ډول es ist viertel nach acht یعنی وخت پاوباندې 8 بجې دي. او یو بل مثال هم دته ورکولی شو ووایو es ist viertel neun یعنی وخت پاوباندې له 9 ساعته دي. د تشریح لږ زره وخت ډیر نیسي او مفهوم معنی دغه دسي وخت پاوباندې 8 بجې دي. کله چې موږ یو ساعت وینو له 12 نه تر 3 پورې دا یو پاو کیږي یعنی څلورمې حصه د یو برخې. کله چې موږ یو ساعت څلور برخو ته ویشو یوه برخه یې 15 دقیقې کیږي چې دا موږ په ډیره ساده ژبه ورته پاو یا چارک وایو. په پښتو کې پاو ویل کیږي، په فارسي کې په دري ژبه کې چارک ورته وایي. بل مثال es ist 8:30 ساعت 8:30 بجې دي یا هم ویلی شو ساعت 8:30 دي. دا هم بل رقم ویل کیږي es ist 8:30 چې ډیر ساده معنا کو نیم ساعت نو ته پاتې دي. تکرار es ist 8:30 ساعت 8:30 بجې دي یا هم ساعت 8:30 دي. همدغه ساعت موږ کولی شو ووایو چې es ist 8:30 نیم ساعت نو ته پاتې دي. بل مثال ته راځو. ساعت دلته 15:09 بجې دي. په الماني کې ورته وایي es ist 8:45 یعنی ساعت 8 بجې او 45 دي. دا بجې کولی شو موږ ووایو یا ونه وایو دواړه یو معنا ورکوي. es ist 8:45 ساعت 8:45 دي. داسې هم کولی شو ووایو. بل رقم د ساعت ته ویلی شو چې es ist viertel vor neun ساعت پاوپاتې 9 دي یا ویلی شو ساعت پاوپاتې 9 ته دي. دواړه یو معنا ورکوي. یو بل مثال د ساعت ته es ist dreiviertel neun یعنی ساعت 3 پاوباندې له 9 ساعت ته دي. د معنا هم د پاسنۍ مثال په ډول ده یعنی ساعت پاوپاتې 9 دي. او هم ویلی شو es ist 15 Minuten vor neun 15 پاتې 9 ته یا 15 دقیقې پاتې 9 ته. د ساعت یا د وخت تشریح او توضیح یوه ډیره پیچیده یا پیچلې موضوع ده چې د ټول تشریح کول ډیر وخت ځانته غواړي. که ما وکولی سو دې لپاره به هم یوه ځانګړې ویډیو جوړه کړم چې په راتلونکي کې تاسو ته به ډالۍ کړم. راځو یو څو نورو مثالونو ته لکه دې ساعت غوندې es ist 2:10 ساعت 2 بجې او 10 دقیقې دي. لکه بل مثال es ist 10 nach 2 یعنی ساعت 10 باندې له 2 دي. es ist 10 nach 2 ساعت 10 باندې له 2 بجو دي هم ویلی شو. es ist 2:10 ساعت 2 بجې او 10 دقیقې دي. بل مثال es ist 2:25 ساعت 2 بجې او 25 دقیقې دي. همدا ساعت کولی شو موږ ووایو چې es ist 25 nach 2 یعنی ساعت 25 دقیقې باندې یا تیر له 2 دي. همدا ساعت بل په ډول
Es ist 2:05. په دې معنی ساعت 5 دقیقې پاتې 2:30 ته دي. یعنی ساعت 5 دقیقې پاتې دي چې 2:30 بجې سي. دا معنی ورکوي. بل مثال Es ist 2:40. ساعت 2:40 دي. بل په ډول Es ist 20:03. یعنی ساعت 20:03 دي. او د بل په ډول هم کولی شو ووایو چې Es ist 10:30. دا معنی ورکوي چې ساعت 10 باندې یا 10 تیر له 2:30 دي. ساعت له 2:30 بجو څخه 10 دقیقې تیرې دي. یعنی په دې ډول په دویم ډول یا په د آخري ډول باندې کله تاسو یو ساعت ولولئ دا عین معنی ورکوي. او کله چې څوک تاسو ته یو ساعت ولولي په هر درې ډولو باندې تاسو کولی شئ یو مفهوم دشکه واخلئ. یو بل مثال ته راځو. Es ist 2:50. ساعت 2:50 دي. بل رقم هم ویلی شو Es ist 10:03. یعنی ساعت 10:03 ته دي. Es ist 2:50. ساعت 2:50 دي. او یا هم Es ist 10:03. ساعت 10:03 بجې دي. یا 10:03 ته دي. راځو یو بل مثال ته. هغه دا ده چې د کاري وخت یا د یو شعبې یا دفتر یا د یو جي خلاصولو وخت ده. لکه چې په انټرنیټ کې یې یا کوم مارکیټ ده یا کوم دوکان ده یا کوم شرکت ده یا کوم فابریکه ده. هلته اکثرا په انټرنیټ کې یا په مخ دروازو کې لیکل شوي دي چې د کاري وخت یا د خلاصولو وخت د دې شرکت دوکان او مارکیټ یا هر شی چې څو وختونه دي. د مثال په ډول Öffnungszeiten په دې معنی چې کاري وخت یا د خلاصولو وخت په کوم وخت کې د ځای یا د مارکیټ هر شی چې خلاص ده. اکثرا لیکل کیږي د مثال په ډول Montag bis Freitag 8:30 bis 19:30. له دوشنبې یا دوانۍ تر جمعې پورې له سهار 8:30 نه تر 9:30 ماښام پورې. Samstag 10:30 bis 16:30. شنبې یا پیلنۍ له 10:30 نه تر 4:30 مازدیګر پورې. Sonntag geschlossen. یکشنبه یا د یوانۍ په ورځو باندې تړلې ده یا رخصتي ده او یا هم دلته کار نه کیږي. تکرار Öffnungszeiten کاري وخت یا د خلاصولو وخت. کله چې مارکیټ دوکان یا شرکت یا معاینه خانه یا هر ځای چې کله چې تاسو په انټرنیټ کې نه یا د همغه مارکیټ دوکان یا دروازه کې نه اکثرا داسې یو ساعتونه لیکل شوي دي. Montag bis Freitag 8:30 bis 19:30. دوشنبه یا دوانۍ تر جمعې پورې له سهار 8:30 نه تر 9:30 ماښام پورې. یعنی 8:30 سهار نه تر 9:30 ماښام پورې. دا ځای خلاص ده. Samstag 10:30 bis 16:30. شنبه یا پیلنۍ ورځ باندې له
ورځ 10:30 نه تر 4:30 مازدیګر پورې خلاصی. Sonntag geschlossen. یکشنبه یا یونۍ ورځو باندې تړلې ده. یعنی دلته رخصتي ده او څوک کار نه کوي. اکثرا د رسمیاتو په وختو کې. دا و د موږ نننی درس. هیله ده چې دا لوست تاسو ته خوښ شوی وي او د ستاسو د الماني ژبې زده کړې لپاره څه ګټور اوسي. کوشش وکړئ چې په هر ډول کېږي یوه ژبه یوه موضوع زده کړئ. زده کړه بریا ده. د دې لوست د ښه والي لپاره ستاسو د نیکو نظریاتو او څرګندونو ته سترګې په لار یم. ډېره مننه. تر راتلونکي نوي لوست او تازه مطالبو پورې رب مو مل شه.